مشهوره ډانسره او اداکاره فاطمه ګل اوس څنګه غلط کارونه کوي چې د غلط کار ویډیو هم راغلی ده. نو دغه ویډیو در سره هم شریکوم، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتو مشهوره ډانسره فاطمه ګل په دوبۍ کې څنګه غلط کارونه کوي. نو د غلط کار ویډیو هم راغلی ده. د هغې د خپل یار سره غلط کار ویډیو هم وګورئ او خپل خاوند مراد پرې کوم کارونه کوي او په کوم کارونو پرې پیسې پیدا کوي. نو ټول معلومات او ویډیوګانې در سره شریکوم. دوستانو، فاطمه ګل خو به تاسو ښه پیژنئ چې د مراد دویمه ښځه ده. مراد د نیلم ګل خاوند و چې اوس یې فاطمه ګل سره واده کړی او نیلم لا طلاق ورکړی او اوس یې د فاطمه ګل سره واده شوی دی او په فاطمه ګل هم دغه غلط کارونه او په دوبۍ کې پی ډانسونه کوي چې په سوشل میډیا یې شوګانې راغلي دي چې په هغې کې فاطمه ګل ډانس کوي پردو سړو ته او مراد ورته ناست دی چې په دغه کې د ځان سره کمرې ته هم بوځي او په پیسو ورسره دغسې کارونه کوي. دوستانو، اوس د هغوی یو نوی شو راغلی ده چې هغه هم په دوبۍ کې ده. نو د دغې پوسټرې هغوی په سوشل میډیا پوسټ کوي او وایي چې په دوبۍ کې به د فاطمه ګل شو وي چې په کمنټو کې ورته خلک لیکي چې د شو دپاره یې نه بوځي او هلته یې خلکو ته سپلای کوي او دغه غلط کارونه پرې کوي. په دغو پوسټرو باندې هغوی خپلې نمبرې هم لیکلي چې څوک موږ سره دلته رابطه کوي نو فاطمه ګل حاضره ده او پروګرام ورسره وکړئ. دوستانو، دغه پوسټرې د فاطمه ګل او مراد د پیج نه شیر شوي دي. که تاسو هم دغه پوسټرې وکتلې نو په هغو باندې د هغوی نمبرې دي، تاسو ورسره هم رابطه کولی شئ. څوک چې هم په دوبۍ کې نو د فاطمه ګل سره په اسانه ملاویدی شي. دوستانو، د فاطمه ګل ډیر داسې ویډیوګانې هم راغلي دي چې هغوی پکې ډیرې نازیبا حرکتونه او ډانسونه هم کړي دي او په هوټلو کې د هلکانو سره بدکاري هم کړې ده. دوستانو، دا د فاطمه ګل په باره کې ویډیو چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله پامان.